خورزي اما کیک نه خوري ولې نه ماما جی ولې شي خورزي واه 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 ډېر خوږ کیک دی لکه ستا بچی کور مبارک شه شکریه شکریه ګلونو ماشومانو ټول لاس پورته کوي خدای پاک زموږ د ټول خاندان شاد او آباد ساتي آمین ګوره خورې ته زر ته زره د حیدرخان نه په دې کاغذونو باندې دستخط واله چې دا ټول جایداد ستا او ستا د بچو په نوم شي اوس خو دا ټول جایداد د کائنات په نوم دی ګوره وروره زما د واده لږ لا اته میاشتې شوي دي که ما حیدرخان سره د جایداد خبره وکړه نو حیدرخان به په شک کې شي چې دې ما سره جایداد او د پیسو لپاره واده کړی دی ګوره خورې که حیدرخان مړ شو نو ته او ستا بچي به ټول عمر د کائنات غلامي کوي وروره دې نه مخکې به زه کائنات دې دنیا نه هغې دنیا ته ورسوم بد ذاتې ښځې تا ماله زما د نکاح داسې لګاږه ما خو تا سره دې دپاره واده کړو چې زما لور ته به د یو مور مینه میلاو شي ستا بچو ته به د یو پلار مینه میلاو شي وځه له ماله ګوره وځه ګولۍ در کوم خو په یو شرط چې مخکې په دې کاغذونو کې ساتو نه زه به مړ شم زه به په دې کاغذونو دستخط ونه کړم خدا خورې چې دنه خو الله خلاص کو اوس به مونږ مزې کوو مزې څه شي بابا دچا دا ولې بابا بابا دچا ته چېرته لاړې بابا بابا منډه چاته پرېږدو بابا بابا پاسه بابا بابا منډه چاته پرېږدو بابا هیڅ ضرورت نشته د نن نه پس ستا سکول بند ولې مورې غلی شه نه مور بچی بیبي جي دا څه کې غلی شه نوکر سړی نوکر اوسه ورشه دا دواړه سکول ته بوځه سکول بچی بیا خوشه جاوه ته وځې وینه وځه زیبا وینه وځه ته کور ټول کارونه به کوې ښه راښه ښه منډه کوه ښه ښه داسې ځه ښه ښه منډه کوې ځه منې که نه خورې په کائنات باندې دومره ظلم وکړه چې دا هر وخت مونږ نه یېرېږي Oh
څومره تکلیف ورکوم نو ما له خوند راکوي. په کومه ورځ چې کائنات وهلو خوري نو هغه ورځ داسې ومړه لکه بېکاره لاړه. وسپېرې چوس وړه خجي وسپېرې پیر وړه خجي چه بزر زما بوټان صفا کا. زه کپړه راوړم. د دې لوپټۍ صفا کا. اوس د ماما لمبر دی. دې کې خو ګند دی. ماما ما ته خو پته نشته دې کې دا ګند کوم ځای نه راغو. ها تا ته پته نشته چې دې کې دا ګند د کوم ځای نه راغو؟ نو ستا هغه مړ پلار را پاڅېدو د قبر نه دا ګند یې پکې واچولو. ها پته نشته تا پته نشته چې دا ګند د کوم ځای نه راغو؟ که دې بیا داسې ګنده پیر وړو نو سرمن به دې وباسم. زه دلته شه. یا الله زه دې دومره بې عصري کړمه. وسپېرې دې خوا راشه. سرخوړلې کېنه په خوراله زور وکړه. روټۍ خو د وخت تړۍ خورې او لاسونو کې دې زور نشته. مورې څنګه یې؟ ښه یم بچې. راغلې زما شربتګانو. مورې مونږ بازار ته شاپینګ له ځو.
ټیک ده بچې لاړ شئ خو موږ ته پیسې پکار دي اور د نظر پیسې ډېرې ها واخلئ او لاړ شئ ښه ډېر شاپینګ وکړئ ډېره مهرباني مورې مورې نن د داجي کار دی نو څه وکړمه مټیانې وویشمه لږې پیسې به دې راکړې وي چې لاس اوچت کړو غلی شه زر وکړه شه لږې پیسې به دې راکړې وې ځه شه به لوښي ومینځه کار وکړه پاسه پاسه بچې نن د مشر خان کال دی دا پیسې واخله لاس ورپسې اوچت کړه داجي ته خو لاړې اوس د دې یوازې پرېښودمه دې ظالمانو ته ته خو واپس نشې راتلی خو زه څه وکړمه زه به تر څو دې دوزخ کې ژوند تېرومه څوک هم داسې نشته چې ما دې دوزخ نه بار راوباسي یا الله یا الله ته زما مدد وکړې خدایه وعلیکم السلام سر تاسو اخبار کې ایډ ورکړو چې تاسو ته منیجر ضرورت دی او اشتهار ما ورکړی دی خدا راته وایي چې ستا نوم څه دی او تعلیم یې څومره دی سر زما نوم علي دی او ما MBA کړی دی ګډ ها راځه مستر علي مستر علي راستا کومه تاسو ته شوی آرام وکړه نورې خبرې بیا کوم ٹھیک شو اوکې بای
देखो राशा واه واه سپیرې سر خوړلې نن خو داسې تیارې ولې چېرته روانې نن خو دې ډېرې ښایسته کپړې اچولې دي دا کپړې د اچولو دپاره نه دي د صفایۍ دپاره دي صفایۍ دپاره دا کپړې خو بره کمره کې ګنده پرتې وې ما ومینځلې او وامې چولې نه دا ګل خو د لاس کې داسې نیولې دی چې ته وې یار دله درکړي